زه ګل احمد یم، چې موږ یو بند یو، 4 کسان یو، زموږ مشر منرنامه ده او موږ غوښتل چې یو کور ته ور واوړو او بالفعل دغلته امنیتي کسانو ونیولو چې موږ مخکې له دې چې ونیول سو پلان هم درلودو پروژه خالد خوا منرنامه هلته کوم بل کور یې په نښه کړی و چې هلته لاړ سو او مخکې له دې چې هلته ورسو موږ مجاهدین ونیولو قماندانی ته معرفی کنم. ما 4 نفر بودیم رفتیم پشت سر مزار هتل یک خانه را میخواستیم سرقت کنیم. بعد از او باز میخواستیم بریم طرف پروژه خالد که ما را بالفعل مجاهدین امارت اسلامی ما را دستگیر کردن. د بلخ ولایت امنیه قماندانی د جنایي جرمونو په وړاندې زړورو او بیدارو منصوبینو لخوا څخه پرون ورځ یو 4 کسیزه بانډ د غلو چې د 4مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې غوښتل غلا وکړي د مزاري هوټل وشاته. دوی داسې د یو کس سره په رابطه کې وه، د یو کور څخه غوښتل چې 20 لک افغانۍ وي او یو څه طلایي وي چې دغه غلا کې او دغه غلا وروسته بیا پروژه خالد کې د یو بلې غلا پلان درلوشتی چې الحمدلله په هماغه وخت کې زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه یاد کسان غله ونیول سوه او د یادو کسانو دوسیه به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. موږ ټولو بلخ میشتو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه همیشه وخت بیداره دي او هېڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې څوک کوم جنایت ترسره کړي. په کومو ساحو کې چې کوم مشکلات پیښیږي، د کوم امنیتي ستونزو سره زموږ هیوادوال پیښیږي، نو دوی کولی شي چې د 19 ملي سره اړیکه ونیسي، په هماغه وخت کې زموږ امنیتي ځواکونه هغه مشکل ته په خپل وخت کې رسیدګي وکړي.